نن شپه به بیا څه حالات وي، بیا به څه رقم ټکان او درب دروز وي، څه فایرنګونه به وي، خلک نوی کال لمانځي، نیو ایر لمانځي، یو بل ته مبارکي استی، میسیجان ناستی، فایرنګونه و ټکان کوي. د څومرې خلکو زندګي به ماښام بیا واخیستل سي په دغه هوایي فایرنګو کې. هی افسوس، څومرې نارینه او ښځینه به په مختلفو ګناه کبیره باندې مبتلا کېږي. زړه مو درد کوي. افسوس، صد افسوس. کشکې زموږ اوازونه در دې پر رسېدلی، کشکې زموږ زارۍ در دې پر رسېدلی. کافرانو څه ګیله ده. افسوس، نن په اسلامي ممالکو کې هم دغه کال او دغه شپه لمانځل شروع ده. دوی رقصونه کوي، دانسونه کوي، شراب او کباب خوري، سروزونه اوري، نایټ کلبو کې رقم رقم پروګرامونه جوړي، زنا او تلار جوړي، د الله نافرمانی پر خپل ځان باندې لازمه کوي. نوی کال، د نوي کال لومړني مراحلې، لومړني حالات، اول وحلتونه د ګناه کبیره په شروع باندې لمانځي. هی افسوس، موږ ولې دومره د بل تابع سو؟ ولې زموږ معاشره مخ پر تباهي روانه ده؟ ولې موږ خپل دین، خپل کلتور، خپل مذهب او ثقافت څخه مخ اړوو؟ ولې د غیر په مذهب کې او د غیر په ناروا کلتور او رواجو کې د ځان عزت لټوو؟ آیا دغه ځوانانو ته د حضرت عمر رضی الله عنه دا پیغام او دغه وینا نه ده رسېدله؟ نحن اذل القوم. حضرت عمر رضی الله عنه وایي موږ د ټول ذلیل قوم. فاعزنا الله تعالی بالاسلام. الله موږ ته شرافت، عزت او منقبت په اسلام کې راکړ. فمهما نطلب العزه بدون ما اعزنا الله اذلنا الله. کچیرې موږ د ځان عزت د اسلام نه علاوه د نورو په رواجو کې، د نورو په کلتور کې او د نورو له قسم حالاتو کې موږ د خپل ځان عزت لټوو، الله به موږ ذلیله کوي. لکه نن چې موږ مسلمانان او اکثره اسلامي نړۍ ذلیله ده. د خلک خوشحالي په څه کوي زه پوهېږم نه. آیا دغه د خوشحالۍ ځای دی؟ ولې دومره وړخ زموږ څه وړی دی؟ ولې موږ دومره بې فکره سو؟ ولې دومره موږ د پټو سترګو تقلید د یو چا کوو چې هر چا څه کول بس موږ بې کوو؟ آیا د خپل عمر څه د یو کال کم سو دغه باندې ته جشنونه جوړې؟ دا څومره بې عقلي ده. ستا د عمر عزیز چې د الله یو عظیم نعمت دی، د هغه عمر څخه د یو کال کم سو، یو کال ته مرګ ته نږدې سوې، یو کال قبر ته نږدې سوې، یو کال حساب کتاب ته د الله په وړاندې نږدې سوې. ته خوشحالي په څه باندې لمانځې؟ تا څه کړي دي په تېر کال کې؟ تا څه کړي دي؟ تا حساب د ځان سره کړی دی؟ د نوي کال په راتګ د اسلام آداب څه دي؟ د اسلام تعلیمات مسلمان ته څه دي؟ مسلمان تا ولې د خپل عالم، د خپل پیشوا مقتدا څخه پوښتنه نه وکړل چې ما ته په دغه کال څه کول په کار دی، زه څه وکړم؟ ته په پټو سترګو د غیر تقلید کوې، ته د نور مشابهت کوې. تا ګسه دا فکر کړی دی چې دا رواج د چا دی، دغه بنسټ اول چا ایښی دی دا لمانځل. ته خو تاریخ وګوره، بیا پر تا باندې کوم کال تیر سو؟ 2023 پر ټولو مسلمانانو باندې کوم د افسوس د غم نه ډک کال و. ته خوشحالي په څه کوې؟ ستا څومره مسلمانان په شهادت ورسېدل، ستا څومره ماشومان چغې او نارې د مور و پلار دا وهلې چې هغه د خاور لاندې وه، ستا څومره ماشومان ورک سول، څومره مسلمانان نر او ښځې دې په اور لولپه سول، څومره مسلمانان دې در خاورو لاندې ورک سول، څومره مساجد دې ویران سول، ستا پر بیت المقدس څه حال شروع دی؟ ولې داسې کوې؟ ولې ته راباندې موږ دا حال ته روان یو؟ ولې دا زموږ معاشره مخ پر تباهي روانه ده؟ زړه مو درد کوي. څومره انسانان به بیا په ګناه کبیره باندې ځان مبتلا کوي. بجای د دې چې موږ الله ته وژاړو چې خدایه زما د عمر یو کال کم سو، الله زه ګناهګاره یم، ما په تېر کال کې څومره ګناهونه وکړل، الا ما وبخښه، ما معاف کړه، زه ستا بنده یم، زما څه تجاوز سوی دی. بجای د دې چې موږ الله تبارک وتعالی ته د مظلوم فریاد شفیع کړو، الله ته موږ د مسلمانانو د مظلومانو د نصرت لپاره لاسونه پورته کړو، اخو مو نه وکړ. نور عیش و عشرت کوې، عیاشي و فحاشي کوې. ته مسلمان یې، ته ځان ته مسلمان وایې، ته د محمد رسول الله امتي یې. ستا پر مسلمان ګاونډي باندې نبي علیه الصلاة والسلام وایي المؤمنون کرجل واحد، ټول مؤمنان د یو جسد په رقم دي. ستا بدن چې یو اعضا خوږ وي،
زخمی ستا ټول بدن بېچینه او ناقرار نن ستا مسلمانان ورونه په وینو کې رنګ دي ستا مسلمانان ورونه په اور باندې کباب سوه ستا مسلمانان ورونه در قسمه قسم زهرله بمونو لاندې سول لوله پس ول ته خوشحالي کوي او بل ته تحقیق وکړه ظالمه ده خدای د دې ایجاد چا کړی دی دا خو د عیسایانو ایجاد کرده دی هغوی په نوي کال باندې خوشحالي څرګندوي دا خو د عیسایانو رواج دی ته مسلمانه ته څه تاریخ وګوره ستا هغه پیشوان رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تابعین علمای مجتهدین چې به کله کال تیر سو هغوی به ژړل عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په باره کې راځي هغه وایي یو شی ما دومره نه پښیمانه کوي پر یوه شي باندې زه دومره نه پښیمانه کېږم او دومره نه شرمنده کېږم لکه زما د عمر څخه چې یوه ورځ تیره سي او لمر ولویږي زما په نیک اعمال نامه کې زیاتوب او اضافه نه یې راغلی ته په پوره کال باندې خوشحالي څرګنده ګورې واورئ دا عمر یو عزیز نعمت دی دا د الله د لورې یو پیرزوینه ده دا د الله د رضا د پیدا کولو یو ذریعه ده دا په دنیا کې د آخرت دپاره یو کښت دی دا د محمد رسول الله د اتباع یو ذریعه ده د دې په تېرېدو خوشحالي مه څرګنوه د دې په تېرېدو باندې پریشانه سه کال تیر سو د ځان سره حساب وکړه حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو د خپل ځان سره حساب وکړه مخکې در دې چې ستا سره بل څوک حساب کوي ته باید د ځان سره حساب او کتاب ولرې ما په تېر کال کې څه وکړل زما په عملنامه کې څه شي زیات سوه زما په عملنامه کې نیکۍ زیاتې دي او که بدۍ زیاتې سوې بیا زموږ اسلام خو کمپلیټ او کامل دین دی الله قرآن کې فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا ما پر تاسو باندې نعمتونه وکړه ستاسو دین مې کامل کړي لیکن ته د نورو په رواج کې د نورو په کلتور کې په ناروا کلتور کې ځان دې په دې اخته کړی بیا کشکې دا تا په اسلامي اصول المنځلی اول خو المنځل نه دي سي بیا کشکې تا پر اسلامي اصول المنځلی ته په رقص المنځې ته په د الله په نافرمانۍ المنځې ته په ګناه کبیره باندې المنځې ته په خپل لاس باندې جهنم ځان ته رانیسې څومره غلطه سودا کوې څومره فاسق تاجر یې دنیا او د دنیا د زندګۍ لپاره آخرت تباه کوې آخرت ورکوې د دنیا ژوند رانیسې والآخرة خیر و ابقا آخرت زندگی همیشه ده باید مسلمان په دې خوشحاله نسي باید مسلمان ناراض سي بیا په دې حالت کې خلک هوایي فایرنګونه کوي که چا یو مسلمان ناحقه ووژي فکأنما قتل الناس جمیعا لکه ټول انسانیت چې ووژني څومره انسانان په دې فایرنګو کې خپل قیمتي زندگی د لاسه ورکوي څومره فلجیږي څومره زخمي کیږي دا تا ته چا دا حق درکړی بیا دا پټاخې پورته کول دا اورونه لګول او رقم اعمال کول دا خو د یهودو رواج دی دا خو د هندوانو رواج دی مسلمانو تا ته څه پیښه ده مه کوئ د خدای رویه هغه مسلمانان چې په خارج کې د دوی سره اوسېږي پام دې ډېر کوي پام دې ډېر کوي په غټ ازمایش کې او که لږ مقابله یې وکړل د شیطان او د نفس دا ته افضل جهاد وایي دا ته افضل جهاد وایي لیکن که د دې په پښه ورسره اتڼ کړل او ورسره ورګډ سول بیا به دغه د قیامت په ورځ د هغوی سره راپورته کېږي نبي علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم الله دې زموږ ځوانان وساتي الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي الله دې زموږ اسلامي معاشره راسمه کړي خدای دې موږ ته خپل د ځان عزت په اسلامي او دیني تګلاره کې الله پاک جل جلاله موږ ته نصیب کړي او نصیب مو هم ده الله دې زموږ فکرونه جوړ کړي چې زموږ عزت په اسلام کې دی د بل په رواج کې نه دی